ډېر دوستان او ملګري په دې اند دي چې ګناهونه مې بې حده زیات کړي دي. آیا الله سبحانه وتعالی به موږ ته د دې ګناهونو مغفرت وکړي یا به یې ونه کړي؟ ای لیونیانو، باور وکړئ که انسانانو په دې دنیا کې ګناه نه وای کړی نو الله سبحانه وتعالی به یو بل داسې مخلوق پیدا کړی وای چې د دوی څخه به خطا او ګناه سر کړی وای او بیرته به د الله سبحانه وتعالی څخه مغفرت غوښتی وای، توبه به یې ایستلې وای. که زمونږ او تاسو ګناهونه د دې ځای نه تر اسمانه پورې هم شي بیا هم الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته بخي، خو یوې توبې ته ضرورت دی. داسې یوې کاکا او جنانه توبې ته چې کله په نیمه شپه کې پورته شو اودس وکړو او د تهجد لمونځ وکړو او الله سبحانه وتعالی ته لاس پورته کړو، ورته وویل چې الله موږ خو ګناهګار بندګان یو، د خپلو ګناهونو مغفرت ځینې وغواړو. الله رحمان او رحیم ذات دی. باور په خدای وکړئ چې الله سبحانه وتعالی به موږ او تاسو بخي. الله ډېر مهربانه دی. السلام علیکم.